يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ایمان خوندونه الله بخامخا لازمان تو سے پیوشی سر ازمایی چه دشکور څخه بوي چې تو سے لوسینا او د تو سے نزه به هغه ترسیږي د دې د پورا چلا تعالی معلوم کی هغه څوک چې د هغه نه په غیب باندې ویریږي نو چا چې د دې نه بعد زیاتای تجاوز وکړ نو د هغه د پورا ډیر دردوین کوي عذاب ده. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. د ایمان خوندونه تو شکر موجنه شکر مکوي په دې حال کې چې تو سے په احرام کې او په تو سے کې چې چا هغه قصدن قتل کړ نو په هغه جزا لازم ده د هغه څاروي په مثل څاروي دی چې دا وژلای دی په تو سے کې دعا د عدل ولا کسون بده دې فیصله کوي چې دا قرباني نظر بو کعبه ترسیدین کوي یاد د پزما کو پارادم چې مسکینون ته خوراک ورکول دي یا د دې په برابر رژې نیول دي د دې د پورا چې د خپل کور سازو وڅکي الله تعالی د هغه څه معافي کړي دو چې مخکې تیر شوي دي او څوک چې بیا وګرځي نو الله تعالی به د هغه نه انتقام واخلي او الله تعالی ډېر غالب انتقام ولدی. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. تو سے دے پورا دے سمندر شکور او دے هغه طعام حلال کړ شوی دی تو سے او دے نور مسافر دے پایدے دے پورا او پتو سے بوندے دے وچ شکور حرام کړ شوی دی څو پورې چې تو سے په احرام کې ای او تو سے دے هغه الله تعالی نه ویریږي چې تو سے بو خاص هغه الله تعالی ته ور جمع کولای شي تو سے